دېرش ټنه بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره درمل له منځه یوړل شول. د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د څارنې او پلټنې ریاست مسؤلینو پرون یکشنبه د روان 1445 هجري قمري کال د محرم د میاشتې په 14مه نیټه چې د 1402 هجري شمسي کال د زمري ریاست د میاشتې 8مې نیټې سره برابره ده شاوخوا 10 ټنه مختلف ډول بې کیفیته غیر معیاري او تاریخ تیره درمل چې د کال له پیل څخه یې د کابل ښار مختلفو ناحیو اړوند له درملیزو تاسیساتو څخه د څارنې پر مهال راټول کړي وو. د اړوندو ادارو د استازو په شتون کې د کابل باګرامۍ ولسوالۍ اړوند ګزک سیمه کې له منځه یوړل. د افغانستان د غذا او دوا ملي ادارې د نظارت او بازرسۍ ریاست چې تقریبا د کابل مختلفو ساحو څخه د مختلفو درملتونونو د پروشي او شرکتونو څخه 10 ټنه غیر معیاري او تاریخ تیره درمل راټول کړي دي. تاسو اوس وینئ چې تاسو د ډېر شاهدان یاست. د یاد ریاست مسؤلین د هیواد ټولو درملیزو تاسیساتو پر مسؤلینو غږ کوي چې د خلکو د روغتیا په موخه تاریخ تیره او بې کیفیته درمل په خلکو مپلوري او خبرداری ورکوي که هر څوک په ورته کړنه په نښه شول له قانوني چلند سره به مخ شي. او موږ به هیڅ چاته اجازه ورنکړو چې تاریخ تیره درمل بې کیفیته درمل پر خلکو باندې وپلوري. او د درملیزو تاسیساتو مسؤلینو څخه مې دا خواهش دی چې تاریخ تیره درمل بې کیفیته درمل په خلکو ونه پلوري. که چیرې موږ خبر ترلاسه کړي بیا به د قانوني چلند سره مخامخ شي. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د خوړو او درملو ملي ادارې د روان 1402 هجري شمسي کال له پیل څخه تر دې دمه پورې شاوخوا 400 ټنه نور بې کیفیته او غیر معیاري درمل او خوراکي توکي حاضر یا هم له منځه وړي دي.